نو دغه ویډیو خصوصا هغه چا دپاره ده کوم څوک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي او د خارجي هیوادونو د ویزو په لټه کې دي. نو لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته په افغانستان کې اکثر سفارتونه بند شول. اکثر څه چې یعنې بیخي بند دي، فکر کوم فقط یو څو هیوادونو سفارتونه هلته شتون لري، خو کوم چې هغه مهم هیوادونو هغه سفارتونه دي په افغانستان کې نشته دی. فرض مثال لکه د کاناډا ووایو، لکه د نورو هیوادونو، د اروپایي نورو هیوادونو اکثر کوم چې افغانستان کې دننه ځوانان دي که نور مشران دي، هر څوک چې د ویزې تقاضا لري نو هغوی غواړي فرض مثال یا د یورپ طرف ته لاړ شي، یا کاناډا طرف ته لاړ شي، یا امریکا طرف ته لاړ شي، یا د برازیل طرف ته لاړ شي، او همدارنګه د نورو هیوادونو ته. نو اوس راځم نن په دغه ویډیو کې دې باندې غږیږم چې کوم څوک چې دننه په افغانستان کې دی هغوی ته داسې کومې لارې شتون لري تر څو هغوی وکولی شي د دغه هیوادونو کوم چې ما منشن کړه هغوی ویزې په اسانه طریقه ترلاسه کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې ویزې اخیستل که د هر یو هیواد وي نو هغه ضروري خبره دی چې ته به انټرویو دپاره به سل په سلو کې هغه سفارت ته به مراجعه کوې، سفارت ته به ته ورځې. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو سره هغه اسانه لاره تاسو سره زه شریکوم. کوم څوک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تاسې څنګه کولی شئ چې د دغه خارجي هیوادونو ویزې دننه په افغانستان کې په اسانه طریقه باندې تاسې ترلاسه کړئ یا لاسته راوړئ. نو اوس مهال دننه په افغانستان کې که چېرته زه کټګري وایز زه ووایم، یعنې په دوه کټګوري خلک اوسیږي چې هغوی د ویزې تقاضا لري. لومړی کټګوري کې هغه خلک راځي چې هغوی باسواده دي، هغوی که ځوانان وي که هر څوک وي، یعنې هغوی په لاس کې څه اسناد ولري، که د مکتب څخه فارغ اوسیږي او که د پوهنتون څخه فارغ اوسیږي، یعنې هغوی باسواده وي. او دوهم کټګوري هغه خلک دي چې هغوی سواد نه لري خو غواړي چې د خارجي هیوادونو ویزې ترلاسه کړي. نو لومړی راځم دې ته چې هر هغه څوک چې سواد لري، باسواده دي، نو دوی څنګه کولی شي چې د خارجي هیوادونو ویزې په اسانه طریقه باندې لاسته راوړي. نو تاسو ته بهترین او اسانه هغه یو لاره تاسو ته زه ښیم. هغه لاره چې کوم یو ده هغه تحصیلي ویزې لاره ده. لکه څنګه چې تاسو ته ما مختلفې برنامې د تحصیلي ما شریکې کړي دي، حتی چې مختلف سکالرشیپونه د مختلفو هیوادونو ما تاسو سره شریک کړي دي او همدارنګه نور. نو تاسو ته بهترین اپشن چې ده هم د تحصیلي ویزه ده. ځکه چې د تحصیلي ویزه دې خاطر زه وایم، مخکې د سفارتونو مشکلات هم ما تاسو سره ما شریک کړه. نو تحصیلي ویزه تاسو ته په دې ښه ده چې د تحصیلي په ویزه باندې که چېرته ته غواړې انټرویو واخلې په هر یو سفارت کې، یعنې په هغه سفارتونه کوم چې په دننه په افغانستان کې شتون نه لري، هغه سفارتونه د هغه مملکتونو سفارتونه په ایران او په اسلام آباد کې شتون لري. نو په هغه په تحصیلي ویزه باندې هغه انټرویو اویلیبل اوسیږي، هغه مشکل نه لري. خو هغه کوم چې هغه د ویزټ ویزې دپاره د نورو ویزو دپاره چې کله بیا سفارت کې تاسو ته انټرویو اخیستل کېږي چې تر څو تاسې لاړ شئ ته انټرویو ورکوي، هغې کې بیا بعضې مشکلات وجود لري. نو تاسو ته اوس مهال باسواده خلکو ته نو دا د تحصیلي ویزه بهترین تاسو ته اپشن ده. نو په تحصیلي ویزو کې مختلف کټګریز ما تاسو سره شریک کړي دي چې تر څو هر څوک وکولی شي د تحصیلي ویزه ترلاسه کړي. ځکه چې ما تاسو سره شریک کړي د کالجونو ویزې دي چې دلته کوم څوک مکتب څخه فارغ اوسیږي. نو کالج دلته دا معنا لري فرض مثال چې تاسې راځئ هغه یونیورسټي دپاره هغه آمادګي یو څه برنامې تاسې دلته لولئ. د انګلیسي پروګرامونو بعضې کورسونه د آمادګي دي، تاسې کولی شئ دلته راشئ. د پوهنتون دپاره د یونیورسټي ټرانسفر پروګرام چې هغې کې تاسې کولی شئ چې ځانونه ثبت نام کوي تر څو یو څو میاشتې په دې بخش تاسې درس ته راشئ. او همدارنګه پوهنتون دپاره تاسې راتللی شئ، دلته بیچلر دپاره تاسې راشئ، او همدارنګه ماستري دپاره، پی ایچ ډي دپاره که هر بخش تاسې راتلل غواړئ، مختلفې برنامې. او همدارنګه د استرالیا مختلفې برنامې ما تاسو سره شریک کړي، تحصیلي د کاناډا، د امریکا، د هر یو هیواد. نو بل لازمه هغه خلک کوم څوک چې تحصیل نه لري نو دوی څنګه کولی شي، په کومه طریقه دوی کولی شي چې د افغانستان څخه ویزې ترلاسه کړي د خارجي هیوادونو. نو دا خلک کولی شي که چېرته دوی کومه برخه کې خاص مهارت ولري، که څوک بیخي مهارت ونه لري، نو دغه خلکو ته هم مختلفې بعضې برنامې زه لرم. نو تاسو سره زما په یوټیوب چینل کې هم ما تاسو سره مختلفې برنامې شریک کړي هم دي. اول لازمه دې برخې ته چې
کم څوک چې سواد نه لري په همدغه برخه کې دا بیا دوه ډوله زه کټګوري کوم. لومړی کټګوري هغه خلک دي چې هغوی په یو بخش کې مهارت لري. که چېرته تاسې په هر یو بخش کې تاسې مهارت لرئ، تجربه لرئ او خاص کمپنۍ سره تاسې کار کړی اوسیږي، نو تاسو ته هم مختلفې برنامې بعضې برنامې شتون لري، خو تاسو ته به فقط بعضې وخت کې داسې یو مشکل به پیښیږي چې نو په دغه بخش کې انټرویو اخیستل، اپاینټمنټ اخیستل بیا په ایران او په اسلام آباد کې لږه سخته ده. بعضې وخت کې داسې پوسیبلیټیز داسې منځته راځي چې بعضې وخت کې که چېرته کوم اپاینټمنټ پیدا شي خو اکثر نه پیدا کیږي. نو دا خلک بیا کولی شي فرض مثال د دوبۍ څخه، د امارات څخه، د عمان څخه، د سعودي عرب څخه که چېرته د دغه هیوادونو دوی ویزې اخیستلی شي، نو دوی ته بیا کیږي چې مکمل سړی هغه پروسه د اپاینټمنټ او د انټرویو همدغه هیوادونو کې مخې ته ویسي. څوک چې په یو برخه کې خاص تجربه لري، په همدغه د کاري ویزو په بخش کې، په نورو ویزو په بخش کې، لکه د پرتګال هیواد جاب سیکر ویزه چې ده، فرض مثال هغه جاب سیکر ویزې نه مطلب دا دی چې ته دغه هیواد ته د خاطره ته ځې چې هلته غواړې چې یو کار ځان ته برابر کړي، د خاطره ته ځې چې په یو خاص بخش کې ته مهارت لري، همدغه مهارت ته په کتو سره هلته ته ځان ته په کوم کمپنۍ کې کار پیدا کړي، هلته ته کار وکړي، یعنې کار لپاره ته هلته ځې. پرتګال هیواد چې یو اروپایي مملکت ده، ډېر ریچ کنټري هم ده، پاسپورټ یې هم ډېر زیات داسې قابل اعتماد ده چې تقریبا 91 مملکتونو ته بغیر د ویزې څخه تللی شي که چېرته ته د پرتګال هیواد پاسپورټ ولرئ. او د دې بله ښه خبره دا ده چې ډاکومنټ تاسو ته ډېر زر میلاویږي هلته. نو دا هم وشو. بل راځم هغه خلکو ته چې هغوی انسکیل دي، هېڅ کوم سکیل نه لري، نه سواد لري او نه سکیل لري. نو دغسې خلکو ته هم بعضې برنامې شتون لري، خو دوی ته بیا هیڅ ډول د ایران او د اسلام آباد کې اپاینټمنټ یا د انټرویو تاریخ اخیستل بیا مشکله ده، دوی ته بیا نه کېږي. دوی ته هم بیا مجبوره ده چې یا ځان ته داسې کوم اسنادونه جوړ کړي چې تر څو دوی وکولی شي په نورو هیوادونو کې بیا د انټرویو سیستم حساب کتاب دوی ځان ته جوړ کړي. او بینک سټیټمنټ ډېر زیات مهم ده. که هر بخش ته تاسې اپلای کول غواړئ، که تحصیلي ویزه وي، که چېرته تحصیلي ویزه نه وي، نور بخشونو د سکیل او ان سکیل ویزې وي، باید بینک سټیټمنټ تاسې ولرئ. نو بینک سټیټمنټ بیخي ضروري ده. او بل یو کټګوري چې هغه مې د یاده وتله، هغه هم باید تشریح کړم. بل هغه خلک دي چې کوم چا چې دغه په نظامونو کې کار کړی ده، ژوند یې په خطر کې ده، په قضا بخش کې کار کړی ده، حقوق بشر کې چا کار کړی ده، حقوق زن کې چا کار کړی ده، حقوق د ماشومانو په حقوق کې چا کار کړی ده، ژورنالیستي په بخش کې چا کار کړی ده، نو اسنادونه هم ولري. همدارنګه د مدني فعالیت کې چا کار کړی اوسیږي، نو هغوی اسنادونه ولري. نو دوی ته بیا مشکل نشته. دننه افغانستان نه هم بعضې بشر دوستانه ویزې دي د بعضې هیوادونو، نو هغې ته هم کار کیږي، مشکل نشته دی. انشاءالله ما فالو کوئ. هر څه چې نور څه اپډیټس وو انشاءالله تاسو سره به په وخت سره شریکوم. مننه.